امیر خان متقي له احساساتي ویناو څخه ورته ملي منافع مهمې دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي وایي چې له احساساتي ویناو نه ورته ملي منافع ډېرې مهمې دي. امیر خان متقي نن د بهرنیو چارو وزارت له یوې ورځنیزې دورې د ځوانانو فراغت غونډه کې د کومې پیښې ته اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې کله کله نیوکې پرې کېږي او ورته ویل کېږي چې وزیر صاحب دی او هغې پیښې ته غبرګون ونه ښود. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې څو ورځې وړاندې په ایران کې د لسګونو افغانانو تر وژل کېدو وروسته پر طالبانو توندې نیوکې وشوې. دغه پیښې د نړیوالو ګڼ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت ګنګوسه وبلله او تر نن ورځې یې پلاوي له رسنیو سره هیڅ ډول معلومات شریک نه کړل. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې ښه وخت.